اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. نهم درس. لکه څنګه چې الله تعالی اسلام ته د داخلېدلو سرحدات ټاکلي او واضح کړي دي، همدارنګه له اسلام څخه د وتلو حدود هم ټاکلي دي چې په ماتولو یې مسلمان د اسلام نعمت له لاسه ورکوي او د کفر دایرې ته ننوځي. دا چې یو مسلمان له اسلامه وځي او کافر کیږي، پر همدې کس د کافر حکم کولو ته تکفیر وایي. د تکفیر تعریف څه دی؟ د تکفیر حکم څه دی؟ په کومو اسبابو پر یو چا د کفر حکم کیږي؟ دې پوښتنو ته ځوابونه او اړوند مسایل د تکفیر تعریف، حکم او اسباب تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سید خوستی صاحب د فکری درسونو د لړۍ په نهم درس کې موندلی شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. محترم ملګرو، د موږ د نن ورځې درس هغه د تکفیر په اړه ده. تکفیر څه معنا؟ د تکفیر اسباب څه دي او د تکفیر حکم څه ده؟ په دا څو خبرونه نن بحث کو. تکفیر چې دا د باب تفعیل نه مصدر دی او په معنا د نسبت دی یو چا کفر ته. د باب تفعیل یوه هغه چې دو خاصه هغه نسبت د مأخذ، نسبت د فعل د مأخذ ته. نو نسبت د فاعل د مأخذ ته. نو نسبته الى الكفر دا منصوب، کفرته معنا نسبته الى الكفر دا منصوب کفر ته. نو تکفیر معنا د یو څوک کفر ته منصوبول، یو چا باندې د کفر حکم کول، دا معنا د تکفیر ده. دا درس ته متوجه اوسئ. تکفیر اسباب څه دي او د تکفیر حکم څه ده؟ اوله خبره دا چې تکفیر په مطلق ډول قبیح نه ده، ځکه اسلام داسې یو چوکاټ نه، داسې یوه احاطه ده چې دلته که چېرته یو سړی دې قیلې دې احاطې ته ننوځي، دې دپاره هم شروط معلوم دي. او که چېرته یو انسان په دې چوکاټ او په دې احاطه کې اوسېږي، دې دپاره هم خپل اصول او قوانین معلوم دي. شریعت خپل قوانین وضع کړي دي. د هغه قوانینو په رڼا کې که چېرته یو سړی هغه قوانین چې د دې چوکاټ د احاطې نه دی د هغې په نه مراعات سره موږ وتونکی بللی شو او کافر بللی شي، دې لپاره هم خپل اصول او قوانین شریعت مقرر کړي دي. چې که چېرته د یو چا نه دا عمل صادر شو، دا قول ترې نه صادر شو، دا سړی بیا د دې احاطې د دې چوکاټ نه وتلی بللی شي او دا سړی بیا کافر بللی کېږي. دا معنا دی. دا د تکفیری فکر د اسلام په تاریخ کې هر وخت دا تکفیری فکر د خوارجو د خارجي ډلو سره تړل شوی دی. د علی رضی الله عنه په وخت کې چې کوم خوارجو ظهور وکړو، هغوی علی رضی الله عنه کافر بللو او د علی رضی الله عنه ټول ملګري صحابه کرام هم کافر بلل. معاویه رضی الله عنه هم کافر بللو
او د معاویه رضی الله عنه سره چې څومره ملګري وي سره هغه هم کافر بلل. ځکه دوی وی چې معاویه رضی الله عنه او علي رضی الله عنه د دوی منځ کې چې کله صحابه کرام منځ کې جنگونه پیښ شول، قصه وګدادو، بیا په جنگ صفین کې شامیونو د شام ولا چې کوم خلکو هغه قران کریم په نيزو کې پورته کړو، داسې نيزو کې قران کریم داسې پورته کړو چې ارسه په دې باندې به حکم وکړو، جنگ و بس کو. او دوی غوښتنه وکړه چې څه حکمین به مقرر کو. یعنی علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه دوا کسان مقرر کړل، یو ابو موسی اشعری او بل عمرو بن العاص رضی الله عنهما. دا دوا کسان مقرر کړل، یو کس دی علی رضی الله عنه طرف نشو، بل کس دی معاویه رضی الله عنه طرف نشو. دوی چې کله دا خبره ولیده چې علی او معاویه رضی الله عنهما حکمین مقرر کړی دي، دوا حکیمو فیصله کوونکي مقرر کړل، دوی وی چې دا دوړه کافر شو، ځکه دوی حکم بغیر ما انزل الله وکړو. حکم الله وی، مخلوق انسان حکم نشي پټی کړي. او د علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه سره چې څومره صحابه کرام په دوړو طرفونو کې ملګری وي سره وو، آی په دوی وجه کافر وبلل چې هغه د په د کفر باندې رضا دي، د دوړ په د کفر باندې رضا وو، الیاذ بالله. نو آی په دوی وجه کافر وبلل. نو دا تکفیری فکر چې دا د کفر نسبت او په تکفیر کې بیړه کول، دا خارجي فکر نه، دا د خوارجو فکر تیر شوی د په تاریخ د اسلام کې. هر کله هم چې خوارج ظهور کړی دا تکفیری فکر د دوی سره ملګری دی، ټول امت د دوی نه ما سوا کافر بولي. بیا د تکفیر اسباب څه دي؟ تکفیر دی پر درې سبب دي، درې اسباب دي چې په یو ټولنه کې تکفیر عاميږي، د تکفیر فکر په خلکو کې عام کیږي. د دې لپاره اول سبب چې دا هغه جهل ده، ناپوهي ده. د قرآن او سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارزې د طرز، د سلف د مبارزې د طرز او طریقه، د هغې سیرت، د هغې نه ناخبري. دویمه سبب چې دا هغه افراطیت د بېځایه افراطیت، تشدد په دین، په دین کې تشدد کول، سختی کول. درېیمه علت چې دا هغه د مستبدو او ظالمو حکومتونو ظلمونه دي د ولسونو په مقابل کې یا د یو چا په مقابل کې. جهل چې دا سبب علت دی تکفیر ده. کله چې یو څوک د قرآن او سنت نه ناخبره ده، د سیرت نه ناخبره ده، تفقه فی الدین نه لري، په دین کې پوهه نه لري، دا سړی د قرآن او سنت د هغه مواردو نه چې هغه د زجر او د وعید د پوره دي، هغه موارد روخلی او د هغې نه د تکفیر حکم کی. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې لمونځ قصداً پرې خدای کافر شو. دغسې قرآن کې نورو ځایونو کې هم داسې د زجر او د واحد الفاظ استعمال شوي دي. دویمه تشدد فی الدین، په دین کې تشدد کول، سختی کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرام چیرته لګره نو دوی ته وایي چې یسروا ولا تعسروا، یسر کوئ، سختی ما کوئ. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو که چېرته تشدد شروع کړئ الله به په تاسو تشدد وکړي، په تاسو به الله سختی راولي. سختی ما کوئ، یسر کوئ، اسانی کوئ. نو هغه خلک چې په دین کې تشدد کوي، سختی کوي، افراطیت کوي بې ځایه، دوی تکفیری فکر ته سوق کیږي. او بل ظلمونه دي، مظالم دي. په اوس حالت کې د معاصرو 13-15 کلونو کې د تکفیر د پر لوی علت چې هغه د صلیبیونو او د صلیبیونو د ګوډاګیونو ظلمونه په مسلمانانو باندې، په اسلامي ټولنو باندې دوی سخت ظلمونه وکړل په مسلمانانو.
ګوانتنامو، باګرام، ابو غریب، په دې زندانونو کې مسلمان شکنجه شول، وځورولی شول، سختۍ ورسره وشوې، سخت تعذیبونه ورته شول، مسلمانانو نه بمبارۍ وشوې، د مسلمانانو ښځو او ماشومان شهادت ورسول شول، د مسلمانانو ناموسونه ولوټلی شول. د دې وجې نه دا اعمال چې دوی سره ترسره شول، په مقابل کې هغه خلک چې د دوی سره دا ظلمونه شوي وو، هغه د دې کفارو په مقابل کې سخت دریځه شول. د دې کفارو او د دې کفارو د ټولو ملګرو په مقابل کې دوی ځینې د دوی نه هغه د هغه پولو هغه چوکاټ نه ووتل چې هغه قرآن ټاکلی دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ټاکلی دی او د نبوي سیرت ټاکلی دی. د دوی مظالم او د دوی ظلمونه وو. احناف چې دی د موږ ته احناف علما او حنفي فقه هغه په تکفیر کې ډېر احتیاط کوي، د کفر په حکم کې. په چا باندې چې موږ د کفر حکم کوو هغې کې د موږ علما ډېر احتیاط کوي. دا د تکفیر په حکم کې د موږ ته علماو د سلفو ویلې احتیاط کولو وجه څه وه؟ وجه دا وه چې تکفیر چې ده که چېرته دا تکفیر کې احتیاط ونه شي نو په امت کې به د قتل دروازه خلاص شي، په امت باندې به د قتلونو دروازې خلاص شي. هر څوک به خپل مخالف په سستو وهمي دلایلو او د خپل خواهش مطابق مقابل طرف کافروي، د کفر حکم وکړي. او کله چې یو څوک کافر شو، د هغې مال حلال شو، د هغې وینه حلاله شوه، د هغې هر څه حلال شو. نو دې وجې نه علماو په تکفیر کې احتیاط کولو، د دې دپاره چې امت کې د قتل و قتال دروازه خلاصه نه شي، د وژنو دروازه په دې امت خلاصه نه شي. د دې دپاره دا د تکفیر حکم دا د یو فرد په لوس کې نه ده، بلکې دا تکفیر چې دا وروسته زه تاسو ته د کتابونو حوالې هم وایم. تکفیر چې دا توقیفي ده، تکفیر چې دا په عقل بنا نه ده، دا حکم عقلی نه ده، بلکې تکفیر بو په نص سره کیږي، تکفیر بو د قرآن په آیات سره کیږي، حدیث سره بو کیږي. یو فرد یوه ډله یا یوه زمانه کې خلک هغه د تکفیر حکم په لوس کې نشي وپسته چې یو څوک کافر کی او یو چاته د کفر نسبت وکوي.